پروګرام پښتو پوینټ سره خوب درملګری کارونه اساس په خدمت کې حاضر یم خبرونه د هیڅ په شان د ولس کې کړه عزتمندو کتونکو څنګه تاسو ته پته ده سبا اختر کېدونکی د پلا ډیولپمنټ ارګنایزیشن د اړخه نن چې کوم غریب ولس دی نو هغو ته د پلا ډیولپمنټ د اړخه د چایلډ سارټ فوډ پیکج ورکړی کېږي د هغې د احتیاط سره مسؤلان زه خو د هغې انتهایي مشکور یم دغه شان په دې سخت وخت کې هغه ولاړ دي د غریب مسلمانانو بیا یې هڅه وکړه په دې خوشحالیانو کې ځان سره د غریب ولس یتیمانان شامل کړه او احتیاط سره خو تاسو ډېر مشکور یم تاسو بیا ما هڅه وکړه ډېره غټه هڅه مو وکړه شپېته کورونه تاسو غریبو له فوډ پیکج ورکړو څه ویل پرې غواړئ زموږ نوم سوال نه وړو خو دا کوم فوډ پیکج چې دي کوم د یتیمانان چې دي یا داسې چې غریبانان دي ملکي چې هغه اوس نه کېږي زموږ د خپل ارګنایزیشن د طرف نه دا فوډ پیکج درکول په دې کې زموږ سره داسې ملګري چې هغو په تعاون باندې دغه شوي چې یو اتحاد پورمل والا حاجي صاحب هغو یو دغلته څه پمپونه ولا هغو په ډونیشن باندې موږ نن دا اکټیویټیز وکړه او نور هم داسې ملګري چې هغوی زموږ سره تعاون کړی دی په هغه کې نو دا شان که زموږ څوک تعاون کوي نو انشاءالله کوم یتیمانان غریبانان هغو ته به موږ خپل حق په ښه په ټایم باندې هغو ته ورسوو ټیک شو ډېره مننه دي عزتمند شي عزتمندو کتونکو اشتیاق بھائی په دې سختن کې په دې وبا کې ډېر غټ کنټریبیوشن دی او زه د هغو ډېر انتهایي مشکور یم چې چېرته فوډ پیکج نو غریب دی رسوي یتیم دی رسوي نن بیا یې هڅه وکړه سبا اختر دی چوټي او ماشاءالله نه 60 کورونو ته دا فوډ پیکج ورکوي او په دې ښایسته خوشحالیانو کې ځان سره شامل دي د هغو زه ډېر مشکور یم عزتمندو کتونکو په دې ټایټل تاسو به دا ټایټل هم ګورئ د پلا ډیولپمنټ ارګنایزیشن نو د دوی سره تاسو ضرور ودرېږئ ځکه چې دا کوم غریب وي یتیم وي بې کور وي نو هغو سره ودرېږي ستاسو ډېره مننه شکریه